بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ وایو چې موږ پر ملت ابراهیمي یو، د ابراهیم خلیل الله پر ملت یو. دا ولې؟ د دې مطلب څه دی که لږ واضح کړئ. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په دې کې شک نشته چې موږ پر ملت ابراهیمي یو. د ملت ابراهیمي څخه سرغړونه دا جائز کار نه دی. الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه. او بل ځای کې الله عز وجل فرمایي: قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین. نور آیاتو کې هم د ملت ابراهیمي یادونه سوې ده چې موږ ته حکم سوی دی چې تاسې پر ملت ابراهیمي اوسئ او د ملت ابراهیمي څخه مه اوړئ. د پیغمبر علیه السلام څخه هم هدایات ثابت دي. اوس نو ملت ابراهیمي څه ته وایي؟ ملت ابراهیمي د توحید عقیده درلودل، د الله بغیر نور خدایان نه منل، الله ته تسلیمېدل، د الله حکم ته، د الله شریعت ته دا تسلیمېدل، د الله حکم و شریعت ته تسلیمېدل، دا ملت ابراهیمي دی. البته دغه دین اسلام چې وروستی دین دی، دغه د ملت ابراهیمي اساسات په دې دین کې ستا به پروي مسایلو کې به اختلاف شي.